د حامد کرزي خاين غدار ملي هیڅ خبره موږ نه منو او زه حامد کرزي ته چلنج ورکوم د مناظرې په هر تلویزیون کې راسره کېدني دا یو ملي رهبر هم نه ده او دا خپله د زورواکانو د غاصبینو د رشوتخوارو مشر ده د ده په وخت کې په زرګونو مځکه غصب و چور شوله نن دی څنګه دا خبري کنفرانس ورکوي او دی د اشرف غني زنده باد ډاکټر اشرف غني بچی د نر بچی هی لا بیا اشرف غني کرزي غوندې خاین په تاریخ کې نشته ده بل واقف شاه شینواري د هغسې ده حامد کرزی د یو سیاسي رهبر نه ده دا په کوټه کې هوټلي وو او د امریکایانو په تحریک ورزګان چې راغی کابل کې حکومتداري وکړه د سولې باره کې خو دوم خپل کوششونه کړي د سوله نه کوله کومه سوله د کوټې نه یو دوکاندار راغی په لکونو پیسې د ده نه یې وړلې د کوټې د دوکاندار او د طالب فرق نه شوی کولی کومه سوله افغانستان خو ده دار په داره کړ ګورې ورونو حامد کرزي په لکونو مځکه غصب وشور زورواکو او غاصبینو ته ورکړې ده د ټولو غریبانانو مسکینانو حق یې پرې وخوړه بل حامد کرزي د افغانستان سلا د ډي آر کړه د توپ ټانک سکات لونا بیمچل ټولې مرمۍ خنثی کړې د باندې یې وړلې افغانستان خو د شوروي نه یو منظمه اردو توپ ځانګړې تیارې لرلې افغانستان خو د خسي که خدای دې خسي که کرزیه ته یو ملي خاین یې موږ هېڅکله د افغانستان رهبر نشي ویلی دا د حضرت صاحب په هغه دفتر په تنظیم کې مامور و بیا تا کومه فابریکه دې جوړه کړې کومه دن دې جوړ کړی کومه وروره د اوبو بند چې دې کړی دي چې کړي دي تا هم زه پوښتنه کړو داسې دا د بوسخاب ډاګونه وګورې داسې انډیواله دا د پلچخې نه کته ډاګونه وګورې یو خوا د دارالمان تپې وګورې د رشکویې تپې وګورې 315 لیوای بابا جان تپې ملنجان وروره د شیرپور دا ټول د حامد کرزي واکې غصب شور نه شه دوی د پلارو د نیکه ته قوله ماته راوړه بل د کرزي په خوله باندې موږ نه مارشال منو نه جنرال منم نه قهرمان منم نه چا کنم چوک منم نه چا کنم سیاتمه و سیاتمه هیچی چی قهرمان ده فوټه دې نیولې په لټک دې نیولې اسمان ډیلای دې نیولې موږ د حامد کرزي خبره نه منو وایي حامد کرزي زه یو شی وایم چې یو شهزاده مسعود منم د حامد کرزي په ډله کې نور د کابینه چې ده د والیان د زاړه وزیران دا ټول غداران خاینان دي مه مې کوه مې کوه تا والی مې لیدلی ده څه والي د څه کار کړی ده غیر موټر وګرځه پاسبازي وکړه ستنبازي وکړه ګروبازي وکړه الله دې تباه و برباد کړي داسې داسې خاینان ولې حامد کرزي د لاس افغانستان در په دره شه در په دره دې شکست دی موږ دې په جنګ کې وساتلو هندوانانو حق دې وخوړه د ټولو تنظیمونو حق یې په شا وخوړه په جامعه تنظیم په حزب وحدت باندې د ټول افغانستان حق دی وروره په دوه ولایتو وخوړه په بامیان او په پروان باندې د کوپیکار جنرال د نانبایی جنرال د پنچرمني جنرال مشري دې ورکړه آیا دې ته حقوق بشر وایي آیا دې ته عدالت وایي آیا د دې په حکومت کې کاتې پروان کې د هندوانو کورونه چور نه شول کومه د روح راشه ما سره مناظره وکړه د دغه ویډیو ته وایم ټول هېواد وایم راشه زه ورسره مناظره کړم ما دغه تاریخ معلوم ده موږ شاه غازي امان الله خان منو موږ غازي نادر خان منو ظاهر خان د خدای بخي شهید داود خان منم و پیران ډاکټر اشرف غني بچی جنرال بچی هی لا بیا اشرف غني ولې موږ د ننني کنفرانس د حامد کرزي موږ غندو موږ هېڅکله نه منو